بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو عزیزانو احمد شاه ابدالي سیریز په تیر شوي کیست کې موږ د افغانستان تاریخ، پښتون لفظ تاریخ، پټان لفظ تاریخ او د پښتون لفظ تاریخ باندې رڼا اچولې وه. نن به موږ د پټه خزانه په دې برخه کې په دې خبره بحث کوو چې په افغانستان کې د اسلام نه مخکې او د اسلام نه بعد کې د چا حکمرانۍ تیرې شوې دي تر د احمد شاه ابدالي بابا حکمرانۍ پورې. ګرانو ملګرو، دا ویډیو اخره پورې وګورئ. که تاسو دا چینل سبسکرایب کړی نه وي نو دا ستاسو خپل چینل دی، دا سبسکرایب کړئ او بیل آیکن هم پریس کړئ چې زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته په وخت را رسیږي. او دې نه علاوه په کمنټس کې خپلې قیمتي رائے هم پیش کړئ. ګرانو کتونکو، د تاریخدانو مطابقه د اسلام نه اول په ایران او د هغې خواوشا علاقو کې تقریبا په 1550 قبل مسیح کې د قدیم ایرانی باچا سایرس عظیم یعنی سایرس د ګریټ باچایي وه. ځینې تاریخدان وایي چې سایرس اصل کې ذوالقرنین و. د ذوالقرنین ذکر په قرآن پاک کې په سوره کهف کې هم راغلی دی. ذوالقرنین هغه نیکدله باچا و چا چې یاجوج ماجوج ته دیوال وهلی و او د دوی فتنې نه دنیا بچ کړې وه. د سایرس عظیم سلطنت ته به اکیمنید سلطنت ویل. دې ته د ایرانیانو اولنی سلطنت هم ویل کیږي. داریوس ون یعنی دارا اول د اکیمنید سلطنت دریم باچا و. دارا اول په خپل سلطنت کې د نن سبا افغانستان سیمه هم قبضه کړله. په دې زمانه کې د نن سبا افغانستان سره سره د وسطی ایشیا ځینې علاقې په دوو حصو کې منقسمې وې. یوې ته به بکتریا ویل او بلې ته به ګندوارا ویل. بکتریا د خیبر نه د مغرب طرف ته وه او ګندوارا د خیبر نه مشرق طرف ته خواره وه. په 326 قبل مسیح کې د یونان مقدونیه سلطنت باچا الکسندر د ګریټ یعنی سکندر اعظم چې هندوستان ته تلو نو د خیبر په لاره تللی و. سکندر اعظم په دې سیمه کې د یونانی طرز تعمیر باندې مختلف عمارتونه جوړ کړي وو. سکندر اعظم نه پس دا فتح شوې علاقې د هغه په جرنیلانو کې تقسیم شوې. د نن سبا پاکستان شمال مغربي علاقو سره سره د افغانستان یوې غټې علاقې باندې یونانیانو تقریبا 200 کاله رسې حکومت وکړو. تقریبا 100 قبل مسیح کې د یوچی قوم یو شاخ کشان په افغانستان قبضه وکړه او د ډېرې مودې پورې یې په دې حکمراني وکړله. د دې خاندان عظیم و معروف بادشاه کنشک و. د کنشک بچایی په 200 عیسوي کې د بلخ نه واخله تر بنارس او د کشمیر نه واخله تر سیستان پورې خواره وه. په 16مه صدۍ کې په افغانستان د سپینو هونیانو وایټ هونز دور راغی. د سپینو هونیانو وایټ هونز دور خاتمه ډېرې لږې مودې کې د ایرانی ساسانی سلطنت وکړله. د 15مې صدۍ نه واخله تر 2مې صدۍ پورې په کابل کې د مقامي سردارانو خپل حکومتونه وو، لیکن باقی افغانستان د ایرانی ساسانی سلطنت د لاندې و. ګرانو ملګرو، دا و د اسلام نه مخکې تاریخ چې اسلام د سیمې ته لا نه و راغلی. اوس راځو د اسلام نه بعد تاریخ باندې. ګرانو ملګرو، لکه څنګه مونږ چې په اول اپیزود کې د قیس عبدالرشید رضی الله ذکر کړی و چې افغانستان کې د اسلام آغاز د هغې د تبلیغ نه وشو. د حضرت عمر رضی الله په دور کې ایران باندې او موجوده بلوچستان سیمې مکران باندې مسلمانانو قبضه وکړله. د حضرت عثمان رضی الله دور کې د زابل نه واخله تر کابله مسلمانانو دا واړه سیمه فتح کړه او هم په دې دور کې په کابل کې د اسلام تبلیغ او ترویج هم شروع شو. په
په 650 عیسوي کې په بلخ او هرات کې بغاوت پیل شو، لیکن مسلمانانو زر د دې بغاوت خاتمه وکړله. په 646 عیسوي کې په اسلامي سلطنت کې د کابل غیر چاپیره ټولو علاقې شامل شوې. د بنو امیه او د بنو عباس په دور کې د افغانستان مختلفې علاقې په مختلفو وختونو کې د اسلامي سلطنت تر لاندې راغلې. د بلخ اخري فتح د مسلمانانو یو عظیم جرنیل قتیبه بن مسلم د لاسه په 915 صدی عیسوي کې وشوله. ګرانو ملګرو یاد لرئ چې دا هغه قتیبه بن مسلم و چا په سپهسالارۍ کې مسلمانان چې روس او چین ته هم رسیدلی وو. قتیبه بن مسلم د سپین فاتح طارق بن زیاد او موسی بن نصیر او یوسف بن تاشفین په شان د غټې پای جرنیل وو. ګرانو ملګرو دا یاد لرئ چې مسلمانانو په دې وخت کې دا فتوحات کول نو د دې ټولې سیمې مذهب تقریبا بودھ مت و. ګرانو کتونکو د بنو عباس په زوال سره د هغې سلطنت کې چې څومره علاقې وې په هغو باندې خپل خپل گورنرانو خپل خپل خودمختاره ولسوالیو اعلانونه وکړل. په افغانستان باندې طاهري خاندان د خودمختاره ریاست اعلان وکړو. د طاهري خاندان بچایي د 910 عیسوي نه واخله تر 814 صدی عیسوي رسې قایمه وه. د طاهري خاندان مرکز یعنی دارالحکومت نشاپور و. د طاهري خاندان بچای خاتمه یعقوب بن لیث په 844 کې وکړه او خپل حکومت اعلان یې وکړو. په 9مې صدۍ کې په افغانستان سیمه یو عظیم اسلامی حکومت قائم شولو چې د هغې بنیاد سبکتګین کېښود. دا د غزنی خاندان سلطنت و چې په هغې کې یو نوموړی عظیم جرنیل او حکمران پیدا شو چې د هغې نوم و محمود غزنوي. محمود غزنوي هغه جرنیل و چې په هندوستان یې 19 حملې وکړې او هر یو حملې کې کامیاب شو. دا عظیم سلطنت د دریای آمو نه واخله تر د دریای ګنګه پورې خور و. د غزنی خاندان خاتمه غوري خاندان وکړله. د غوري خاندان عظیم بادشاه شهاب الدین غوري په دهلی کې پرتوی راج چوهان لا شکست ورکړو. غوري خاندان خپل دارالخلافه د هرات سره نږدې یو ښار فیروز کې قایمه کړله. په 1223 عیسوي کې د تتاریانو اخري غوري بادشاه ووژلو او په افغانستان باندې قبضه وکړله. تتاریانو دلته ډیره تباهي وکړله او د بلخ، هرات او د غزنی تهذیبونه یې نست و نابود تباه او برباد کړل. چې کله چنګیز خان مړ شو نو د تتاریانو سلطنت په زوال شروع واغسته. د افغانستان په سیمه چې د دوی زور کم شو نو دې سیمې یو ځل بیا په مختلفو ولایتو کې مختلفو سردارانو گورنرانو خپل خودمختاره ریاستو اعلانونه وکړل. نو خپل خودمختاره ریاست جوړې شولې. د دې په وجه په دې سیمه کې د اقتدار رساکشي یو ځل بیا شروع شوله. د انتشار په دې دور کې ملک شمس الدین په غزنی، هرات، بلخ، سرخس او نشاپور په ولسوالۍ کې خپل عملدارۍ اعلان وکړلو. د ملک شمس الدین خاندان د 1190 عیسوي پورې قائم و، ځکه چې په 1190 عیسوي کې امیر تیمور په افغانستان سیمې قبضه وکړله. د تیموري خاندان اخري بادشاه سلطان حسین و او په 14مه صدۍ کې د تیموري خاندان خاتمه وشوله. د ایرانی صفوي خاندان او د وسطی ایشیا شیبانی خاندان په 2 علاقو باندې خپل بادشاهۍ جوړې کړلې. هم په دې دور کې د امیر تیمور په اولاد کې یو مغل سردار ظهیر الدین بابر په فرعانه ولسوالۍ کې خپل خودمختاره حکمرانی و. د مغلو او د شیبانیانو ترمنځ کشمکش جاری و. د دې په وجه ظهیر الدین بابر د فرعانه نه راووتلو او په کندهار او په کابل یې قبضه وکړله. هم دا هغه ظهیر الدین بابر و چې په 1526
صدی عیسوي کې ابراهیم لودي له شکست ورکړو او په هندوستان یې د مغل سلطنت آغاز وکړلو. د مغل سلطنت آخري باچا بهادر شاه ظفر و چې د هغې نه باچایي په 1359 صدی عیسوي کې برطانیا ترلاسه کړله. د بابر د وفات کېدلو نه پس په افغانستان په ځینې علاقو د ایران قبضه وه او په ځینې علاقو یې د هندوستان مغل سلطنت قبضه وه. په 1909 عیسوي کې د خلجیانو هوتک قبیلې یو عظیم سردار میرویس خان په کندهار کې د ایران صفوي سلطنت نه بغاوت وکړلو. په کندهار کې د ایران گورنر له شکست ورکړو او په کندهار یې قبضه وکړله. په 1915 صدی عیسوي کې د میرویس خان د وفات نه پس د میرویس خان زوی محمود خان او د میرویس خان ورور عبدالعزیز خان ترمنځ د اقتدار حاصلولو لپاره مقابله شروع شوه. هم په دې کشمکش کې محمود خان خپل تره عبدالعزیز خان ووژلو او په اقتدار یې مکمل قبضه وکړله. محمود خان هم د خپل پلار په لاره لاړو او مختلف جنگونو کې مختلفې علاقې فتح کړلې. په 1920 صدی عیسوي کې محمود خان په کرمان قبضه وکړله. محمود خان دلته کې کېناستو بلکې د ایران سلطنت په مرکز یعنی په دارالخلافه اصفهان باندې حمله وکړله او په 1922 صدی عیسوي کې په اصفهان باندې قبضه وکړله. خو په دې ځای کې تاریخ یو بل موړ واخیستو ځکه چې عبدالعزیز خان زوی اشرف خان محمود خان قتل کړلو. د اشرف خان د بدلې اور په دې قتل باندې سوړ نشو بلکې د محمود خان نه سر پرې کړلو او د هغې سر یې ځای په ځای وګرځولو. د محمود خان قتل نه پس اشرف خان په تخت قبضه وکړله. په 1929 صدی عیسوي کې د عثماني سلطنت یو طاقتور لشکر په ایران باندې حمله وکړله. اشرف خان د دې لشکر زبردسته مقابله وکړله او عثماني فوج ته یو عظیم شکست ورکړلو. د دې په وجه عثماني سلطنت په ایران د اشرف خان باچایي تسلیم کړله. د دې نه پس د ترکمانو افشر قبیلې سردار نادر قلی خان ایرانیان یو بیرغ د لاندې راټول کړل او د اشرف خان خلاف یې بغاوت وکړلو. د دې بغاوت په نتیجه کې شاه اشرف خان او د نادر قلی خان ترمنځ یو جنگ وشو. په دې جنگ کې نادر قلی خان کامیاب شو او په نادر شاه نوم باندې مشهور شولو. نادر شاه ایران خو ونیولو خو اوس یې سترګې د افغانستان په سیمې واچولې. د دې په وجه نادر شاه په کندهار حمله وکړله او کندهار یې فتح کړلو. د دې نه پس نادر شاه په هندوستان هم حمله وکړله او په دهلی یې قبضه وکړله. ګرانو ملګرو دا سرسری تاریخ د اسلام نه مخکې او د اسلام نه پس تر د احمد شاه بابا عهد پورې مونږ تاسو له بیان کړلو. ګرانو ملګرو دلته به مونږ تاسو ته دا خبره وکړو چې د افغانستان د نوم ملک تر اوسه پورې د دنیا په نقشې لا جوړ شوی نه و. د افغانستان تصور هم د نادر شاه یو عظیم جرنیل احمد شاه بابا پښتنو له ورکړلو چې د هغې تاریخي کردار باندې به پر روان نورو کیسټونو کې رڼا اچوو. ګرانو ملګرو مونږ سره اوسئ تر د یوې نوې ویډیو. الله په امان.